دا ویډیو سپیشل پلار د پاره. تاسو کله سوچ کړئ چې زموږ د پلار مور چې دی که نه، زموږ د پلار اختر کې کپړې ولې نه کوي؟ زموږ د پلار واده خادي کې کپړې ولې نه کوي؟ مونږ نه کوو سوچ، مونږ ولې نه کوو؟ مونږ خو وایو بس دا پلار ځي هلته یې ونه لګېدل، هغې نه روش وکړي او مونږ له راوړي. لږ شانې سوچ هم کله کړی چې یار زموږ دا پلار سحر ځي سحر او شپې تیاره کې کور کې راځي، ولې؟ چا دپاره کوي لګیا دی؟ زمونږ غونته کې نافرمان اولاد دپاره چې مونږ سبا پاڅو خپل پلار ته وایو، پلار ته وایو چې مونږ خپل ټوله زندګي تباه کړه. مونږ هغه ته وایو پلاره تا مونږ له څه کړي دي؟ نو زه تاسو ته صرف ملګرو دومره ویل غواړم که نه چې پلار مونږ له ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي، ډېرې زیاتې سختۍ مې تېرې کړي. پلارونو ډېر زیات محنت هغې کړی پیره، هغې مونږ له ډېر هر څه کړي دي. هغې خپل ټول خواهشات سیټ ته کي، خپل یو خواهش نه پوره کوي یاره، او تاسو له هر څه کوي. دې کې مونږ پاسو د هغې نافرماني کوو. لږ د دې پلار احساس وکړئ چې دا پلار کم ځای نه راوړي او څنګه یې راوړي. یو ورځ وځئ د دې پلار غونته کې محنت وکړئ، تاسو ته پته ولګي چې دې 50 کاله تاسو دپاره محنت کړي که نه، تاسو د هغې احساس وشي چې دا پلار څنګه راوړي. نو باقي د پلار دپاره I love you پلاره، I love you. دا ویډیو خپل پلار ته شیر کړئ لازمي.